السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جی دوستانو د پښتو ټیک د چینل د طرف نه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. جی مرګرو تبنیل باندې چې تاسو څنګه ولیدل چې خپلې زړې ویډیوګانې به موږ څنګه را واپس کوو. بعضې وخت کې د انسان سوچ نه وي او داسې ویډیو یا داسې تصویر چې د هغه ورته بیا ضرورت پیښ شي او هغه د هغه نه په غلطۍ سره ډیلیټ شي، نو آیا هغې د واپس راتللو طریقه چې کومه ده نو هغه څنګه ده، دغه ټوله طریقه به موږ تاسو سره شیر کوو. د ټول نه مخکې زما تاسو ته دا ګزارش دی ملګرو، دا ویډیوګانې زه هم خپلې پیدې دپاره هم جوړوم، لیکن زما سوچ هم دا دی چې تاسو ته هم د دې نه پیده ورسي. نو تاسو مهرباني وکړئ د ټول نه مخکې د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو دا چینل چې دی دا به څنګه سبسکرایب کوئ. تاسو ته دغه شانتې لاندې د سره بټن چې ښکاري په دې باندې به صرف بس کلیک وکئ. دومره معمولي غونته کې کار زما امید دی چې تاسو تکلیف په دې باندې نه رسي. او دلته خوا کې ورسره کومه دا ګنټي بټن چې ده په دې باندې به هم کلیک وکئ، نو بیا 3 اپشنونه راشي، په دې کې د بره آل چې کوم لیکل دی په دې باندې به ورسره کلیک وکئ. د دې پیدا دا ده چې موږ دغه شانتې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل باندې روزانه اپلوډ کوو چې هغه تاسو ته په هغه وخت باندې در ورسي او تاسو ته هم پیدا واخلئ. ګرانو دوستانو معذرت غواړم د ټول نه مخکې لکه فیسبوک باندې چې کوم ملګري زما ویډیو ګوري نو هغې ته ګزارش دی که چېرته فیسبوک نه تاسو ډایرکټ زما چینل ته لاړ شي او هغه ځای نه سبسکرایب کیږي نو تاسو به راشئ خپل یوټیوب ته. څنګه چې یوټیوب ته راشئ نو یوټیوب کې بره که تاسو خیال کړی وي دغه شان سرچ ځای وي، دلته تاسو به صرف دومره ولیکئ چې پښتو ټیک دا تاسو ته ښکاري، دا چې کوم ما واچول دغه شان تاسو څنګه ولیکئ نو لومبي سر کې به زما چینل تاسو سره مخامخ شي. دا ګورئ نو دې باندې به تاسې کلیک وکئ، تاسو ته به زما چینل اوپن شي. ګرانو دوستانو اوس راځو د خپلې ویډیو طرف ته. تاسو ته زه هغه طریقه ښایم چې څنګه به تاسو خپل تصویران یا تاسو نه ویډیوګانې ډیلیټ شوي دي د هغو اوس تاسو ته ضرورت دی هغه به څنګه موږ را واپس کوو. د ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ خپل ډسکریپشن ته. دوستانو که تاسو ته د ډسکریپشن پته نه وي نو دا ویډیوز چې کوم دا څنګه چې تاسو ویډیو پلی کوئ، مثال طور تاسو ته بره دا ویډیو چلیږي نو تاسو به څه وکئ، دلته دې خوا کې تاسو که ښکاري تاسو ته دې سر کې یو ټیک غوندې کې نشان دی، په دې هم تاسو کلیک کولی شئ. دا لاندې به تاسو ته ګورئ د ډسکریپشن راشي، هم دې ځای کې به لینک پروت دي لکه څنګه چې ما د بل یو اپلیکیشن لینک دلته ورکړی دی د عمرې دپاره به څنګه رجسټریشن کې د هغې لینک هم دا دی د هغه ویب سایټ دغه شانتې که دلته هم نه وي صرف په دې ټایټل چې کوم دی دا لیکل چې دي دې باندې هم تاسو کلیک کوئ، تاسو ته به لاندې ډسکریپشن کولو شي او دلته کم باره کې چې ویډیو وي د هغې نوم به ما لیکلي، خپل هغه لینک باندې کلیک کوئ، تاسو به ډایرکټ هلته لاړ شئ. جی ملګرو تاسو چې څنګه په دغه ځای کې ډسکریپشن باندې کلیک وکئ نو اپلیکیشن ته به ورسئ، هغه به ډاونلوډ کوئ نو تاسو ته به موبایل کې همدا اپلیکیشن تاسو ته راشي، تاسو لیدی شئ ویډیو ریکوري. څنګه چې تاسو په دې باندې کلیک وکئ د هغې نه بعد لږ انتظار به وکئ چې دا اپلیکیشن خپل سیسټم شروع کړي. نو دلته تاسو ته سیکنډ اپ راځي نو تاسو به سیکنډ اپ کوئ نه، چېرته هم نه، تاسو به دلته بره سر کې وګورئ ضرب نشان دی په دې باندې به کلیک کوئ، واپس به شي. دلته بیا تاسو ته لاندې ښکاري ریسټور، تاسو به صرف په دې باندې کلیک وکئ. چې څنګه تاسو ریسټور باندې کلیک وکئ بیا دا د ویب سایټ د طرف نه یو ایډز دی نو دا به لږ وګورئ ځکه چې دا مو نه کتلی نو بیا تاسو ته نه کولاویږي نو بیا دغه سر کې بیا هغه ضرب نشان دی په دې باندې به بیا دوباره کلیک وکئ، واپس به شي. د هغې نه بعد دلته الاو چې دی او دینن تاسو به په الاو باندې کلیک وکئ. چې څنګه په الاو باندې کلیک وکئ ستاسو ډیلیټ فایل چې کوم دی هغه دلته به کمپلیټ شي. صحیح شوه، سیسټم به تاسو ته یعنې چالو شي. اوس موږ ځو د خپل ګیلرۍ نه یو ویډیو چې دی نو هغه ډیلیټ کوو او تاسو ته ښکاري چې آیا دا ویډیو هلته موږ ته ښودلی کېږي یا نه. نو تاسو ته ښکاري دا ویډیو دا زه اوس تاسو په مخامخ باندې ډیلیټ کوم. ګورئ ما دا ویډیو سلیکټ کړه، دا ویډیو ما سلیکټ کړه او لاندې تاسو ته ډیلیټ بټن ښکاري، په دې باندې هم ما کلیک وکړو. دلته مو ولیدو ون ان مووي ون ویډیو نو زه دا اوس چې دا دې ځای نه دا ډیلیټ کوم. تاسو ولیده صحیح شوه، ما دا ویډیو ډیلیټ کړه، دا به اوس دغه ځای نه ختمه شي. صحیح شوه. اوس ملګرو هلته ځو خپل اپلیکیشن ته او ګورو چې دغه ویډیو موږ ته هلته راځي که نه راځي. تاسو به دلته چې څنګه اپلیکیشن کولاو کوئ ریسټور باندې به کلیک وکئ،
لږ انتظار به وکړئ ځکه چې دا ایډ چې دی 15 سکنډه وي. دا د ویب سایټ د طرف نه دا به د هغې نه بعد بیا دغه ضرب نشان باندې به کلیک وکړئ او واپس چې کوم دی دا وګورئ 66 څومره فایلونه چې ستایي ما اوس 66 ډیلیټ کړي دي ټوټل. نو په هغو کې اوس زه هغه ریکور کول غواړم. تاسو شو ډیلیټ فایل چې کوم دا سپینه پټه کې لیکل دي شو ډیلیټ فایل په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې څنګه تاسو په دې کلیک کړئ دا هم د 3-4 سکنډه ایډز دی. د هغې نه بعد ویب سایټ خپله کولاویږي. بیا دا بره ضرب نشان چې دا به ووهئ. اوس مرګرو اوس کومه ویډیو چې موږ ډیلیټ کړې ده اوس هغه موږ لټوو چې آیا هغه موږ ته کوم ځای کې شو. جی مرګرو تاسو کتی شئ دا ون فایل ما وختي دغه یوه ویډیو ډیلیټ کړه او دغه ویډیو بالکل ستاسو په مخ تاسو ولیده چې دغه ده دې ځای کې ماته واپس شو شوه. ټیک ده. تاسو که دا چېرته واپس هلته اړول غواړئ تاسو په دې باندې صرف داسې لږ زور وکئ چې کله مو دا کوله وکړه دلته بیا دا ټیک نشان دی دلته به دا ولګوئ. څنګه مو دغه ولګولو لاندې بیا لیکل دي ریسټور ناو. تاسو به په دې باندې ریسټور ناو باندې کلیک وکړئ. لږ به انتظار وکئ. ستاسو ویډیو چې کوم ده نو هغه به تاسو ته هلته کوم ګیلري چې ده هغې ته ریکور شوه. ټیک ده. اوس د دې ځایګې نه کار چې کوم دی هغه خلاص شو. ویډیو ریکور شوه ګیلرۍ ته. اوس موږ واپس ګیلرۍ ته ځو. تاسو کتی شئ دلته د ویډیوګانې چې وي وختي 2 ویډیوګانې وي صحیح شوه. یوه ترې ما ډیلیټ کړه. اوس هم هغه یوه ویډیو دلته پاتې شوې ده. ما سره ځکه 2 ویډیوګانې دلته راځي چې څوک هم په کاین ماسټر باندې ویډیو جوړوي نو هغه ته به ردې پته وي چې کله په کاین ماسټر باندې څوک ویډیو ایډیټ کړي نو هغه بیا په ګیلرۍ کې 2 ښودلی کېږي. نو ما یوه ستاسو د مخې ډیلیټ کړه. یوه چې کومه وه هغه ما سره پرته وه نو هغه خپله هم پرته ده او کومه چې ما ډیلیټ کړې وه د کاین ماسټر کومې ایډیټ شوې ویډیو چې وه نو هغه هم ما سره دلته دوباره راله. جی مرګرو امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوې وي. نو تاسو به څه چل وکئ چې مهرباني وکئ زما چینل چې دی دا بالکل سپورټ کوي. ولې چې په اردو زبان کې دغه شان ډېر ټیک په باره کې کریټرانو چینل جوړ کړي دي. هغه خپلو خلکو ته خپلو قومونو ته دغه شان طریقې ښیي د هغو خدمت کوي. نو موږ هم دا سوچ ولرلو چې موږ د خپلو پښتنو هم خدمت وکړو. نو انشاءالله امید لرم تاسو چې په هر ځای کې زما ویډیو ګورئ نو بالکل ډېرې زیاتې شیر کړئ. د هغې سره څه کېږي چې زما هم بیا دغه شانتې شوق په مې جوړېږي چې یاره خلک زما ویډیوګانې ګوري نو زه به دغه شانتې ښې ویډیوګانې ستاسو دپاره بیا جوړوم او ښه معلومات به انشاءالله تاسو ته په ویډیوګانو کې درکوم. نو میلاویږو به په بله ویډیو کې او د دې اپلیکیشن لینک چې دی په ډسکرپشن کې دی تاسو هغه ځای نه بالکل د اپلیکیشن ځان ډاونلوډ کولی شئ. تاسو نه اوس اخلم اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.